الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال الله تعالى في مقام آخر: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. صدق الله العلي العظيم. دوستانو عزیزانو، الله رب العزت را باندې مبارکه میاشت شعبان راوستې ده. تریو هفتونه څلورو هفتونه هم دغه ویم چې نبي علیه الصلاة والسلام به دعا کوله چې اللهم بارک لنا رجب و شعبان وبلغ لنا رمضان. باری تعالی د رجب او د شعبان میاشت راته مبارک کړي او د رمضان مبارک میاشت ته مو ورسوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دعاګانو اهتمام پکې کړی دی. حدیث شریف کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام به د میاشت کې کثرت سره روزې نیولي. بل حدیث شریف کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام به قبرستان ته تو استغفار بکو، دعا بکو. المیه دا شعبان اعمال چې دي دا مستحب اعمال دي، سنت نه دي. کچری یو کس وکړل نو ثواب پېشته، کوي نه کړل نو ګناهګاري کې. او که انسان تواتر سره کوي کوم اعمال نو چې څنګه غمس مستحب دي، لکه اوابین سړی کوي مستحب دي، نه کې نو سګویس قسمه ګناه پې نشته. همدغه رنګ جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې میاشت کې کثرت سره روزې نیولي. دا نه چې شب برات دا فضیلت دی، دومره رکعات دي، دومره نفلونه دي، دومره ادا دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه دې میاشت کې کثرت سره روزې نیولي. او کثرت سره روزې نیول مقصد دا دی چې د دې میاشتې سره اهمیت ورکول چې دا د شب برات شپه ده، په دې کې د انسان د جهنم اور نه خلاصېږي، په دې کې تقدیرات لیکلي ټیږي. د اجمالي د سوره احادیث چې راغلي دي هغه د لیلة القدر لفظ پکې راغلی دی. نصف شعبان چې کوم راغلی دی هغه د انسان مرګ د ژوند فیصلې ټولې پکې لیکلي. او دغه رنګ نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شب برات د روزې هیڅ ثبوت موجود نشته چې خامخا به د شب برات روزه نیسي. حدیث شریف کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام پوره شعبان میاشت په یو ورځ روزه نیوله، یو ورځ به کوجو، کثرت سره روزې نیولې. بل روایت کې راځي په دې میاشت کې نبی علیه الصلاة والسلام نه لږې ورځې به کوجو، همیشه د پاره به روزه. چې کله په کمی باندې سي ورته سیواواله راشي نو کثرت پکې راغی. نو دغه رنګ نبی کریم صلی الله علیه وسلم اکثر دغه شپو کې ویښ په دعاګانې او نفلونه به کول، رب ته فریادونه کول. زموږ علمیه دا د هر یو انسان وایي شب برات کله دی، شب برات کله دی، اعمال څه دي، دا څه دي، روزه نیول ټی نشته، یو شته، دوه دي، درې دي. نبی علیه الصلاة والسلام چې کله کثرت سره په دې میاشت کې روزې نیولې د ټول اهمیت په هغه طرف لاړ، یعنی د دې تعین لاړ، ختم شو چې شب برات روزه شته یا نشته، ختم. عقل والا خلوندان چې سوره دي، اولی الالباب چې سوره دي، هغه د پاره هم دغه نشانی ده چې نبی علیه الصلاة والسلام په دې میاشت کې ټوله میاشت کثرت سره روزې. اوس شب برات شپه منتخب کول دا بدعات کې راځي. دین اسلام بنیاد په بدعات باندې ده، هغه په سنت باندې ده. د دین اسلام بنیاد په قرآن او په حدیث باندې دی.
د بنیاد د اسلام چې دی هغه د الله رب العزت په توحید او په وحدانیت باندې دی. د اسلام بنیاد د رب العالمین په اطاعت باندې دی او د نبی علیه الصلاۃ والسلام د حکم منلو کې چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره اطاعت سره وکي د رب العالمین اطاعت وکړي. کچره هم د الله رب العزت د حکم نافرمانی مونږه وکړه نو دین کې سیواواله چاره واست د بدعات لاره اختیار کړه د په خپل گمراهی ته ځان ورل. افسوس خبره ده چې نن نصف شعبان رزم ده او د اغیارو د پاره تهوار رز د ویلنټاین هم ده او ویلنټاین ویل کېږي څه ته د عیسایانو په مذهب کې ډېر څه مسائل دا دي چې هغه سره مني نه. تا ته په مذهب کې اونچ نیچ پیدا کړل، تا ته ټول لانجی کونجی تا ته وباسلې او په خپل مذهب نظر نشته. د عیسایت په کتاب کې دا راغلی کچره سرتوره خزه دی اولی دا د سر ولا کل کوي سر ولا کټا کوي هغه پیمنی بالکل نه مني. چې کوم مسلمان کوم د دین او د اسلام کتاب قران سنت حدیث چې سمني په دې کې وته چې میګویا یې رو واسل ټول چې کوم د کولو کارونه دی هغه په پرې خو چې کوم د نه کولو کارونه یې پسې ټولو لګو. په دا وی سره دا تیم چې هغه سوره د قران او د حدیث نه خبر دی سوره ریسرچ کوي ستا په سوچوم نشته. موږ سره ډېر خلکو داسې واسطه راغلي دی چې په چیټ باندې را سره لګي قرآن او د حدیث ورته حواله راته راغی خو بیا موږ راونی سو خو پته وته نه چې بیا موږ راونی سورته ښکاری داسې چې تم عالم یا مفتی وي دا خو عام کس خبرې نه دي. زه ورته ستا مطلب مسله دی موږ ډېر ځوانان گمراه کړي دي په دین اسلام په رڼا باندې ته مو گمراه کولې او بچ ورن چې ما سره په داسې کسان زه فیس کوم چې موږ د دین نړۍ نو عام خلکو موږ سره غوځای علم دی خدای پاک په راته لار آسانه کړي زموږ خدای پاک راته دغه په ذریعہ راهنمایي کوي. د الله په فضل سره د الله په حکم سره د گمراهی لارې نه ځان بچو. او کچری یو عام سړی داسې وروړي چې هغه سوء مشکله ده کله وحاشه سوء کا غزان بچو. نن خلق د دجل مکر په فریب باندې او ویلنټاین دی ویل کېږي ستا د زناکارۍ ورځې ته ویل کېږي. ویلنټاین د راهب نومو راهب یاد ساتي راهب د دې عیسایانو چې کم عبادت گزار کسی چې کم امامي هغه ته پوپ ویل کېږي کم امام چې اته پوپ ویل کېږي او چې کم هغه زمونږ په جبه کې راهب ویل کېږي هغه کس ته لکه یو کس ته د ذکر اسکار لپاره د عبادت لپاره خپل ټول ژوند وقف کړي ځکه ځان مقیم اته ویل کېږي راهب. او همیشه د لپاره د راهب او د راهب هغه په مذهب کې واده نشو کېږي دینه بدکاری شو چې بدکاری شو خلکو رونی او ویډبو مړې کو د هغه په دغه کې د څه د وجې هغه تهوار مناول کېږي تر نن ورځې پر راغې په مسلمانانو کې راځي او هغه حرکات او هغه سکنات ما مخکې په دې باندې یو بیان کړو چې ویلنټاین ډے شو او دغه رنګ هپی برثډے شو او دغه رنګ هنیمون شو او دغه انیورسری شو د سوره تهوارونه دغه غیارو دي د تاسو کوي څه په کوم طرف تتلی په کوم طرف رواني خن دا جهالت لا پرېږ د نور جهالت کا دام نه مني چې دام جهالت نه مني او ير د استاد د دماغ خراب دی. موږ ینګ جنریشن په ایڈوانس زمانه کې په ایڈوانس طرف ته دا ایڈوانس خبرې نه دي دا مردود او ملعون خلکو خبرې دي چې ته به چلےږي ته د مسلمانانو تهوارونه خو نه خبرې په مسلمانۍ کې تهوار د سره شته په مسلمانۍ کې صرف د رب العالمین حکمونه چلےږي او د نبی علیه الصلاۃ والسلام اطاعت چلےږي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم دین جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خلکو لپاره بیان کړی دی ایتی دنیا ته راغلی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د هدایت رڼاګانې په هغه وخت کوم خلکو نوې خپل کړي د جهالت په تیارو کې پرتو هم هغه د دین رڼا کته زمانہ کې چې خپل نقل د جهالت په تیارو کې پرتو مشرکین مکه ژوندۍ لونه خخولې او ګوره دلته کې اوس هم شته ژوندۍ لونه هغه رزخه کړي و چا کنه وخا اوس هم شته خپل بچي د افلاس نه د غربت د وجې نه خلکو لالول اوس هم شته هغه رز یو سلور بچي چالان کړي خلک ماته واستاجي ته په مخه بیماری کې صدا کوم بیماری کم نه یریګم د خدای د عذاب نه یریګم چې خدای تعالی قهر راولي په موږ باندې ذکر راولي یا الله د ډېر د یری د وجې نه باندې بیماری راځي
وحده لا شریک نه یریږي چې خدای پاک دا به کیږي راغله 15 کاله په عمر کې د جمعه ته امام یم شپږ کاله مې د امامتۍ وشو ډېر بزر به بوډا شم وبه وجه دا ده چې الله رب العزت زمونږ په دې حالونو د خدای رب العزت رحم وکړي سوچ خبره دې خبرې ته زموږ ذهن نه چې خدای پاک موږ هغه یو کس راته استاد والله ته وایي چې باران ما باران پرې د کاڼي را باندې رونه وريږي کاڼي خلکو د عملونو ته وګورم د کارونو ته وګورم د حرکتونو ته وګورم یو طرف ته چې وایي چې غربت ته افلاس ته سختی دي د رب العالمین امتحان دی بل طرف ته غریب حالات ته وګوره بل طرف ته امیر ته وګوره بل طرف ته فقیر ته وګوره مسکین ته وګوره ټول په سخته کې دي خو د سرکشۍ نه څوک مخ نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی چې کله هم یو انسان په سرکشۍ باندې راشي نو وحده لا شریک ډیر زر اغراږي ما اغرز په تفسیر کې فرمایي ویلي مې دا خبره مې کړې و چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ارشاد فرمایلی چې دوه خبرې داسې دي چې انسان ته په دنیا کې د هغې سزا ملاوي چې یو سړی سرکش شي د والدینو نافرمانه شي او دویم سړی چې د رب العالمین د دین باغی شي مرتد شي په دې دنیا کې وته سزا ملي دا دوه خبرې چې چا کې مرالي نیات ساتي خدای وته ترغیب پر مرګ نه راولي تر څو پورې ذلیل او رسوا کړي نن په معاشره کې وګوره د پلار څه حیثیت پاتې شو د نوکر نم لاندې نن سبا د خاوند څه حیثیت پاتې شو د غلام نم لاندې هغه ځای یو زنانه رااله ماته وی استاد دعا وکړه چې الله رب العزت زما دعاګانې قبول کړي نو ما یې مسله څه ده خاوند مې خبر نه مني ما یې زه د یو سیټ خبرې د چا نه منم زه به د هغه نه بیانوم خاوند راته هغه فریاد وکړ ما یې کته هر څومره نفلونه روژې او هر څه یو عمل دې نه قبلېږي وی ولې مې تر څو پورې د خدای تعالی دا بخنه د ترغیب پورې نه کوي تر څو د خاوند اطاعت نه وي خاوند تر څو پورې رضا کړي نه د خاوند حکم نه منلې دا د خدای پاک په ژوند کې مجازي خدای درکړي دی الله رب العزت فرمایي چې هغه زنانه او ته هغه نافرمانه ښځو ته کچري تاسو د خاوند صحیح اطاعت اونکو نو ستاسو یو امن هم نه قبلي حدیث شریف کې راځي بکد الله رب العزت د ذات نه علاوه بل چاته د سجدي اجازت وي نو ټول خزو ته الله رب العزت حکم کړی چې خاوندانو ته سجدي وکړي سوچ خبره ده د انګريز د اغیار په لار روان دي دین او د اسلام مزال لر کړی نن د خزو غلامان کې قسم د کایو کستم سر وچتول هلته کې مسائل الله راشي ورګي او تاسو کوم لړ شي کور دا بیا بیان بدلی چې بیا راشي نو بیا بیان بدلی اول یو بیان ورکی بیا چې راشي بیا خو يرولي بیا بل شان بیان ورک دوستانو عزیزانو عرض می دا کولو چې د الله رب العزت د ذات نو یری د الله رب العزت په دربار الهی کې هر وخت جړاګانې فریاد کو دا سه دور راغله د پرب یقینو ک چې انسان حیران او پریشان پروردگار چې سو انسان باندې سختی راځي خود دومره قهر به نه راځي چې د هغه سخت د وجه د حدود الله کراس کې د الله رب العزت حدود کراس د الله رب العزت حدود شعائر اسلام هغه ټول ارسه کراس او خبره دا خبره کوي دا داوی کوي چې ډیره سخت ده ډیره ګرانی ده ډیره دا خدای پاک د باندې امتحان راوسه په امتحان کې ولې ورځان بیلېړي دی امتحان کې ځان کامیاب او کته دا وای چې دا د الله رب العزت د طرف د الله رب العزت نه ستاده طرفه ته خپل عمل ټیک الله رب العزت په اساس الله رب العزت مختصر په دې عمل کولو توفیق ورکړي واخر دعوانا الحمد لله